سلامونه د لندن دی د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ګورئ د خبرونه کې مو امریکا کې نوې مشرتابه او د افغانانو تمې ډونالډ ټرمپ 11 ورځو کې خپله دنده پیلوي تګلاره به یې څه او افغانان د څه هیلې لري د بي بي سي آزاد جرګې پرې بحث او خبرې کړې ایران د خپل پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني په مړینه 3 ورځنی ویر کوي امداده دا دروازه ولې نه خلاصه د بي بي سي د ناظر قهقه خندا نور د تل لپاره چوپ شوه مهر علي وطن دوست چې پرون پېښور کې مړ شوی و نن ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو خپرونه کې پردې سربیره د لندن پټې ښکلاوې چې راسپړل شوې یو انځورګر پیټر ډیزلي په رابرسري کولو کلونه وخت تیر کړی او نوی کال او نوې څېره که مو داسې پرېکړه کړې وي نو سنګال کې د ډاکار له خلکو الهام اخیستی شئ چې پر ښکلو سمندرغاړو یې ګډ تمرینونه کوي جوړ تازه نړۍ د وخت خپرونه کې پردې سربیره لنډ خبرونه لرو د لوبو سپورټ له حاله مو هم خبرونو هیله ده د خپرونې تر پایه راسره مله اوسئ 11 ورځې پاتې دي چې ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د ولسمشرۍ واګې اخلي د نړۍ لرو بر هیوادونه دې ته په پوره تلوسه په تمه او انتظار دي چې سپینه ماڼۍ کې به نوی واکمن له څه ډول تګلارو سره رامخکې کیږي او دنده پیلوي امریکا کې د ولسمشر او د تګلارو شونې بدلېدا به پر افغانستان څه اغیز وکړي او ترڅنګ یې افغانان د امریکا له نوي مشرتابه څه تمې لري دا ځل د بي بي سي د آزاد جرګې خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه نجمه ځاله پرې له کابله ریپورټ لري د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ شاوخوا 10 ورځې وروسته رسما د چارو واګی ترلاسه کوي او سپینې ماڼۍ ته به ورځي د بي بي سي آزاد جرګې ته راټولو کسانو پر دې خبرې وکړې چې په امریکا کې د مشرتابه بدلون به د افغانستان پر وضعیت څه اغیز وکړي او دا چې په ځانګړي ډول د افغانستان په تړاو به هم د امریکا سیاست بدل شي که نه د امریکې غوندې د یو هیواد او دغه په بین المللي سیاستونو کې د اشخاصو تغییر او تبدیل ډیر ونډه نه لري ځکه چې هلته سیاستونه ډیر مؤسساتي دي نسبت دې ته چې افراد تصمیم ونیسي که د افغانستان لخوا سم سیاست وشي او زموږ د ډیپلوماسۍ دستګاه د خپلو ګټو په رڼا کې دغه مناسبات وپاللی شي زه فکر کوم چې نه یوازې دا چې د مناسباتو د سړېدو امکان نشته بلکې شاید موږ د مناسباتو د مثبت تغییر شاهدان هم اوسو اوس نو د افغانانو تمې د امریکا له نوي ولسمشره څه دي داسې څه غواړي چې د اوباما ادارې له افغانستان سره نه دي کړي مونږ هر کومک ته اړتیا لرو چې زموږ ازادي زموږ استقلالیت زموږ نواميس ملي په خطر کې نه د اداري فساد پر وړاندې دوی باید له افغانانو سره یو لاس وسی لکه د نور هیوادونو ته څنګه د افغانستان حکومت سره دوی یو لاس دي او د اداري فساد پر وړاندې دوی مبارزه کوي امریکا دلته اوس هم پایګای لري دلته دی ناس دي موږ ته خوشاله یو او خبره ده چې کومک باید وکړي د کابل واشنگټن اړیکو ته د سیمې هیوادونو هم سترګې دي دا ځکه چې په سیمه کې د امریکا د حضور یوه لویه پلمه افغانه جګړه وه اوس نو وخت پر وخت یې د دغو اړیکو څرنګوالي ته پام دی چې څه به کیږي څرنګه چې تمه وه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د دواړو نمایندانو له لوري د افغانستان په هکله بحث ونه شو نو اوس افغانان د خپل هیواد په تړاو د امریکا نوي مشرتابه دریځ ته په تمه دي او دا به د ټرمپ د کار په پیلېدو روښانه شي چې د هغه سیاست او تګلاره د افغانستان پر وړاندې څه ده د تیر پالل او که یو داسې واټن چې د یوې نیمې لسیزې کیسه اړولی شي نجمه ځلا بي بي سي کابل څه د پاسه 15 کاله کېږي چې امریکا افغانستان کې ښکېله ده د جمهوریانو جورج بوش ولسمشرۍ کې امریکایان لاړل 7 کاله وروسته ترې مشري د ډیموکراتانو اوباما ته ورغله اوس بیا د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ جمهوریان سپینې ماڼۍ ته رسېږي څه بدلون به راشي همدا مهال راسره له کابله د سیاسي چارو شنونکی نجیب الله آزاد ملګری شوی دی خپرونې ته ښه راغلی آزاد صاحب ستاسو په ګمان د ډونالډ ټرمپ ولسمشري سره به د امریکا په تګلاره کې څه بدلون راشي لکه څنګه چې دا ښکاره خبره ده چې د امریکا په سیاست کې اشخاص ډېر رول نه لري اما د ډونالډ ټرمپ
یوه ځانګړتیا دا ده چې نوموړی د یو داسې ګوند څخه راغی چې هغه د افغانستان سره د اوباما د اډمنسټریشن د اوباما د ادارې په پرتله باندې ښې تجربې لري، د افغانانو ښه تجربه ورسره لري یا ښې لاسته راوړنې موږ د بوش د ادارې سره لرو. بل ځانګړتیا یې دا ده چې دا ډونالډ ټرمپ نه یوازې چې د یوې خونې مشر دی یعنې رئیس جمهور دی، په ورته وخت کې یاد ګوند هم ولسي جرګه خپله کړې ده، عامې سنا خپله کړې ده، هم ریاست جمهوري. خو یوه اندېښنه دا ده دریم شی دغه دی چې یوه اندېښنه دا ده چې دی په هغو نادریزو څرګندونو خلک اندېښمن کړي دي چې د ولسمشرۍ مبارزې پر مهال یې کړې وې د مسلمانانو دغه راز د اسلامي نړۍ په اړه. نو څه ګمان نه کوئ داسې اندېښنې نشته دی چې دی به هغه ژمنې یا خبرې چې کړې وې د دندې پر مهال پلي کړي؟ دا څو برخې لري. یو دغه دی چې په کل کې په عموم کې په نړۍ کې د مسلمانانو اندېښنې څه دي، یو د افغانانو اندېښنې څه دي. د کمپاین پر مهال هر کاندید ډېر څه وایي او دی ځکه خوښ هم څه ځکه یې رایې هم ویې چې د ډېر څه سپین وویله، یعنې د امریکا د ګټو دپاره یې وویله چې مهاجرین زه بندوم ځکه تروریزم دلته بندېږي، میکسیکو څخه ترهګر یا قاچاقبر بندوم او د کار زمینه خپل خلکو ته برابروم. اما کله چې بهرني سیاست ته موږ راسو، ډونالډ ټرمپ یو نړیوال تاجر دی، هغه نه یوازې چې په ختیځ کې خپل ګټو ته ډېر متوجه دی، په افغانستان کې هم. او څلورمه برخه یې ده چې له بدې مرغې په افغانستان کې هغه اوږده جګړه یا سړه جګړه بیا په تودېدو ده، یعنې د روس او د چین د خوا دا جګړه بیا په تودېدو ده. د ایشان د افغانستان شمال سیمې ته ځي. سیاسي چارو شنونکی و چې له کابله سره خبرې کوله. بده مرغه چې وخت مو پای ته ورسېد، نور زیاته مننه کوو. خپرونه کې څو نور لنډ خبرونه هم راخلو. د رپورټونو له مخې د سوریې ولسمشر بشار الاسد هغو خبرو کې د هر څه پر سر جوړجاړي ته چمتووالی ښوولی چې د روانې میاشتې وروستیو کې قزاقستان کې پلان شوي دي. د فرانسوي پلاوي یو غړي چې پرون یکشنبه یې ورسره کتلي ویلي دي د مخالفانو له نږدې 100 ډلو سره خبرو ته چمتو دی، خو اروپا کې ډلې ترې ایستلي دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د قبرس دوو برخو یو ځای کولو خبرې څو شیبو کې په جنیوا کې پیلېدونکي دي. دا یوه لسیزه کې تر ټولو ښه فرصت دی چې د مدیترانې سمندرګي د ټاپو 42 کلن بېلتون پکې پای ته ورسېږي. د یونان له دې هڅې وروسته چې له قبرس سره ځان یو ځای کړي، ترکیې په 1940 کال کې یوه برخه ونیوله. ایران د خپل پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني په درناوي چې پرون د 82 کلنۍ په عمر مړ شو 3 ورځنی ویر کوي. د دغه هیواد لوړ مشر آیت الله علي خامنه‌ای د درناوي وړاندې کولو مشري کوله. خلک خپل پخواني ولسمشر ته د درناوي لپاره دلته راټول شوي. هغه د یکشنبې پر ماښام ومړ. ورونه او زامن یې د ویر کوونکو په سر کې لیدل کیږي. د یوې ټلویزیوني خپرونې چلوونکي د خپرونې پر مهال د مرګ خبر واوراوه. آیت الله علي اکبر هاشمي رفسنجاني 1940 کال کې ایران کې زیږېدلی و. نوموړي د ایران په سپېڅلي ښار قم کې له آیت الله روح الله خمیني سره یو ځای د فقه زده کړې وکړې. 1990 کال کې د ایران په انقلاب کې هم مهم رول درلود. له 1980 کال نه تر 1988 پورې د ایران او عراق ترمنځ جګړه روانه وه. په وروستي کال کې رفسنجاني د ایران د پوځ سرپرست شو. هاشمي رفسنجاني د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنه‌ای نږدې ملګری او پلوی و، خو وروسته یې سیاسي لوری اصلاح غوښتونکو ته کړ او په 2015 کال کې یو ځل بیا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان شو، خو ټاکنې یې محمد احمدي نژاد ته وبایللې. په 2014 کال کې هم د نمایندۍ هڅه وکړه، خو ونه منل شو او له همدې مودې تر مړینې د اوسني ولسمشر حسن روحاني لارښود و. هغه یو نیمه لسیزه د ایران په سیاست کې مرکزی رول لوباوه. په 1990 کلونو کې له آیت الله خامنه‌ای وروسته د دویم کس په توګه پیژندل کېده. همدارنګه د اوسني مشر آیت الله خامنه‌ای د واک پراخولو ته په لار برابرولو کې مهم رول درلود. که څه هم اسانه نه و، خو دواړو په ګډه د 4-5 کلونو لپاره د واک ولکه په لاس کې لرله. خو وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ ترنګلتیا او توپیرونه بیخي ډیر شول. د ښاغلي رفسنجاني د مړینې په هکله آیت الله خامنه‌ای وویل د دوی ترمنځ له شتو توپیرونو سره هم د خواریو د مهال د ملګري مړینه چې له تیرو 950 کلونو راهیسې ورسره یو ځای و ورته ډیره سخته ده. ویرکونکي په تهران کې د هغه روغتون مخې ته راغون شوي و چې د ښاغلي رفسنجاني درملنه پکې کېده. په ایران کې به اوس 3 ورځې ملي ماتم وي او آیت الله علي اکبر هاشمي رفسنجاني به د 3 شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شي.
افغانستان کې بیا شاعر او د موسیقۍ کمپوز جوړونکی مهر علي وطندوست نن ننګرهار کې خپل پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شو. د چې د بي بي سي نوي کور نوي ژوند ډرامه کې د ناظر رول لوباوه پرون یکشنبه مړ شوی و. ورور یې شیر علي بي بي سي ته ویلي و چې وطندوست پرون مازدیګر مهال پېښور کې خپل کور کې ګلانو ته اوبه ورکولې چې له زینو ولوېده، وروسته یې روغتون کې ساه ورکړه. سید عبدالله نظامي پرې رپورټ لري. رحیم دادا او رحیم دادا دا دروازه ولې نه خلاصه؟ یو آشنا غږ چې د میلیونونو خلکو پر شونډو یې مسکا ساتله، په خپله د تل لپاره له خندا پاتې شو. د بي بي سي د راډیوي ډرامو ناظر مهر علي وطندوست ساه وبایلله او د کډوالۍ په ژوند پښتونخوا کې ومړ. ناظر د بي بي سي د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې هر ورځ د خان همدا دروازه ټکوله او د کلي په تیارو کوڅو کې له دې څراغ سره ګرځېده. 23 کاله یې د جګړې د وطن کیسې د دې وطن خلکو ته تمثیل کړې. همکاران یې شته، ناظر به هم وي. نوی کور نوی ژوند، د دوی کور زوړ دی خو وطندوست نوي کور ته لاړ. قمبرګله و قمبرګله الادات د ناظر د ډرامې ملګری چې اواز یې شته جوړی نشته، په ډکو سترګو ناظر هیروي او اوریدونکي پالي. وایي وطندوست په شخصي ژوند کې دومره زړه خوږی سړی و چې له هر تمثیل وروسته یې په دردناکو کرښو ساعتونه ژړل. په صحنې کې همداسې و چې معجبینه د دې ښځې ته وینه په کار په شفخانې کې د ګرځي هغه وینه لټوي ورته، خو هر چیرې چې څوک وینه نه ورکوي بیا راځي د جانلات دوکان ته ثمرګل نه وینه غواړي چې راشه ما ښځې ته وینه ورکړه، که نه هغه په ډرامې کې معجبینه حامله دار هم یعنې ماشوم هم لري، وایي که نه 2 ځانه به له منځه لاړ شي. دې صحنې کې ډېرې ژړاګانې او دغه وې، ما ته مې یو څه ژړا راغلې وه، زه دلته متوجه وم په دغه صحنې کې ژړا ورتلله. صحنې نه چې دغه بیرون ووتلو غرمې پورې د ژړلې. د نوي کور نوي ژوند د ډرامې سمبالګر مشر راته وویل هغه مهال چې جګړه ځپلی افغانستان له هر اړخه خوار و، ټلویزیون نه و، وطن بې برېښنا و او سړې سیلۍ الوتې، د ناظر په کرکټر کې وطندوست د بنډارونو مالګه وه. په خندا خندا یې خلکو ته خوښي او د ژوند پیغام ورکاوه. د ناظر وروستی یو د وروستیو صحنو نه دا وه چې د ده زوی مریض واکسین ورته کوي او هغه واکسین کې دی ټمبلي کوي، بیا بالاخره په ده پوهېږي چې که واکسین ونه کړي زوی له څومره مشکل سره مخامخ بیا دی منډې وهي چې زوی زر ورسوي کلینیک ته چې واکسین ورته وکړي. دا هغه پیامونه دي چې خلک د دوی نه د ده په تمثیل کې حتی کله کله د ده په هغه منفي تمثیل کې چې دی نه مني هغه یو شی زده کوي یا په مثبت کې زده کوي ورڅخه بیا یې په خپلو کورنیو کې تطبیقوي. زه دې مړ شم خدایه، خو مېرمن مې راته وشکوره. ناظر کاکا هو وطندوست مړ شو په 18 کلنۍ کې، له کډوالۍ وطن ته ستون نه شو چې د نیکه مینه ودانه کړي، خو کړسنده خندا او هغه کرکټر یې د هیرې نه دی چې هر کلیوالي په کلي بانډه کې د ده له سیوري ګوري. او موږ په خپل لاس کې د ځانه سره ګرځوو. سید عبدالله نظامي بي بي سي کابل. د بي بي سي ناظر چې نورې قهقه خندا د تل لپاره چوپ شوې ده. خپرونه کې اوس لږ دمه کوو خو نور بېلابېل مطالب شته دي، له دمې رسنیو راسره اوسئ. د بي بي سي پښتو نړۍ د وخت یو ځل بیا هم سلمه شئ. د نن د سهار خبرونه مو امریکا کې نوی مشرتابه او د افغانانو تمې ډونالډ ټرمپ 11 ورځو کې خپله دنده پیلوي. تګلاره به څه او افغانان د څه هیلې لري؟ د بي بي سي آزاده جرګې پرې بحث درلود. ایران د خپل پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني په مړینه 3 ورځنی ویر کوي. لندن د بیگ بن، باکینګم ماڼۍ، لندن آی او یو شمېر نورو ځایونو په ګډون په څو مشهورو نښو په نړیواله کچه ځلېدلی. میلیونونه سیلانیان یې سیل او نندارې ته راځي او هم په نړۍ کې یو داسې ښار دی چې تر نورو ډېر انځورونه یې اخیستل شوي. خو یوه ځایي انځور اخیستونکي د دې ښار کمو پیژندل شویو نښو په لټون کلونه وخت تېر کړی دی چې څه دي. پیټر ډیزلي دلته د خپلو څو غوره ځایونو ننداره راباندې کوي.
زه پیټر ډیزلی یم. زه یو عکاس یم. په لندن کې زیږېدلی او لوی شوی یم. تیر یو کال مې په یو پروژه کار کاوه چې د لندن په زړه پورې ځایونه ثبت کړم. داسې ځایونه چې خلک یې په اړه ډېر نه پوهېږي. دا د ریولي نڅاخونه ده چې په 1912 کال کې د انځورتون په توګه پیل کړی و او بیا په 1950 کلونو کې په نڅاخونه واوښت. دا تر یوې اندازې داسې ده لکه وخت کې چې شاته ځې. دا له چینایي څراغونو، فرانسوي قندیلونو او رنګینو چتونو سره د بېلابېلو بڼو یوه ګډوله ده. دلته موږ د چرچل وار روم کې یو. غواړم د کابینې هغې خونې ته مو بوزم چې چرچل او سلاکارانو یې پکې د جګړې لپاره خپلې ستراتیژۍ پلانولې. په هغو ورځو کې هر چا په میز د ویسټن سیګار څکاوه. هر چا د سیګرټو یوه ایرنۍ لرله. ډاډه یم چې دوی دلته د سیګرټو لوګي کې د جګړې مشري کوله. دا پلانخونه ده. قطار رنګین ټلیفونونه پکې دي چې د عملیاتو له قماندې سره یې تماس نیوه. دا ګڼ ټلیفونونه وو. نو یوازې هغه کس چې ټلیفون یې کاوه یا یې اورېده پرې پوهېدی شوی. که نه نو هر چا که غوږ ورته نیولی و بنګس به یې اورېده. زه له سینټ بارتالومیوس د ګریټ سره مینه لرم. دا کلیسا په 1123 کال کې جوړه شوې ده. دا دلته داسې ښکاري لکه د تاریخ یوه په زړه پورې پړاو کې چې ولاړ وي. دا لندن کې تر ټولو زړه کلیسا ده چې عمر یې 5 پیړیو ته رسیږي. دا په زړه پورې پاتې شوې ودانۍ هم ده چې د لندن له اورلګېدنې له لومړۍ او بیا له دویمې جګړې روغه وتلې. دا بیا سنت پانکرس د رینیسانس هوټل ودانۍ کې لویه زینه ده. فکر نه کوم چې په داسې حیرانونکي ډول عجیبه زینه مې د کله لیدلې وي. نو دا مې د لندن په اړه لږ څه دي او غواړم هر څوک دې راشي او په خپله دې د لندن پټه ښکلا راوسپړي. د لندن پټه ښکلا خپرونه کې څو نور لنډ خبرونه هم راغلو. د مصر سینا ټاپووزمه کې د پولیسو پر یو مرکز ځانمرګي برید لږ تر لږه 8 کسان وژلي دي. رپورټونه وایي بریدګر پر ودانۍ له چاودېدونکو توکو ډکه لارۍ وروستلې چې ورپسې اورپکو د توغندیو او لاسي بمونو په کارولو پرې یرغل کړی دی. دا لا تر اوسه روښانه نه ده چې د برید چا کړی، خو د اسلامي دولت نومې ډلې په وار وار د مصر پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. ترکیه پارلمان پر هغو وړاندیزونو بحث او مشورې کوي چې له مخې به یې اساسي قانون کې بدلون راځي او د ولسمشر واګې به پکې ډېرېږي. له دې ګام سره لوی مخالف ګوند مخالفت کوي چې وایي حکومت د دې هڅه کوي چې یو دیموکراتیک سیستم پکې په ټولواکه نظام واړوي. ولسمشر اردوغان د بیړني حالت په امر واکمني کوي چې د 13 جولای له ناکامې کودتا وروسته اعلان شوی دی. او د هالیووډ موسیقي فلم لا لا لانډ د ګولډن ګلوب تر ټولو ډیرو جایزو ریکارډ مات کړی دی او 7 جایزې ګټلې دي. دغه فلم چې تر ټولو غوره موسیقي فلم، غوره ډایرکټر او سکرین پلی په ګډون هرې جایزې ته نومول شوی ګټلې دي. د فلم کې چې ایما سټون او راین ګوزلینګ لوبېدلي، د تمثیل او لوبېدنې برخه کې هم جایزې ګټلې دي. او د دې اونۍ ستاسې غږ خپرونه کې چې پر پنجشنبه خپرېږي پر دې خبرې کوو چې په ودونو، میلمستیاو او نورو مناسبتونو کې ولې په خوړو ډېر لګښت کیږي او خواړه ولې ضایع کیږي، څنګه یې مخنیوی یا ښه چاره کیدی شي. د بي بي سي پښتو پر فیسبوک او ټویټر پاڼو خپل نظرونه راته پرېښودی شئ که غواړئ زموږ په دې خپرونه کې ګډون راسره وکړئ او خپل نظرونه راته پرېږدئ. خپرونه کې د لوبو سپورټ خبرونه هم راخلو. دا شنبه او یکشنبه دلته د انګلستان پریمیر لیګ کومې لوبې ونه شوې او پر ځای بیا د فوټبال ټولنې اف ای کاپ سیالۍ وشوې. تر ټولو لوی ټکان د پریمیر لیګ لویې لوبډلې لیورپول لوبه وشي. پر خپل کور یې د 4مې کچې پلیموث ارګایل سره 0-0 برابره کړه. نورو لوبو کې بیا د تیر موسم اتل مانچسټر یونایټډ، چیلسي او مانچسټر سیټي خپلې لوبې په ښه توپیر وګټلې. بیا هم له فوټبال سره تمیږو. تر نورو د کرسټیانو رونالډو پاله درنه ښکاري چې نن وروسته زیورخ کې د فیفا د فوټبال جایزو پر مهال د نړۍ غوره لوبغاړی ونومول شي.
د ریال مدرید دغه بریدګر لیونل میسي ته ماته ورکړه چې د څلورم ځل لپاره تېره میاشت د بالون د اور جایزه وګټي، خو د فیفا له دې سیالۍ سره خپل 6 کلن شراکت پای ته ورسوه او خپله جایزه یې پیل کړې ده. د دریو نارینهو د نوملړ کې له رونالډو سره میسي او د اتلتیکو مدرید بریدګر انتوان ګریزمان هم ملګري شوي دي. ټینس کې سارندي مري سره له دې چې پرون یې د اتلولیو 29 لوبو کې لومړی ماته وخوړه، د نړۍ لومړی شمېرې لوبغاړي ځای ساتلی دی. مري پرون د قطر پرانیستو سیالیو پایلوبه کې له نوواک جاکوویچ ماته وخوړه، خو د هغې لارې له مخې چې درجه بندۍ پرې چلیږي خپل ځای نور هم ځواکمن کړی دی. دغه بریتانوی لوبغاړی وایي لا هم هیله مند دی چې د سږني کال آسټرالیا پرانیستې سیالۍ ګټلی شي. که مو د نوي کال یا نوي میلادي کال له پیل سره یو پریکړه دا وي چې لا ډیر تمرین وکړئ، نو کولی شئ د سینګال پلازمینې ډاکار له وګړو یو څه الهام واخلئ. هلته بدني تمرین داسې ښکاري د ژوند یوه لاره وي او یو له مهمو ځایونو چې د تمرین پکې کیږي د سمندر غاړه ده چې فرانسوي کې کورینیش ورته وایي. د بي بي سي خبریاله کلاریس فرچونی هم نندارې ته ورغلې وه. د مازدیګر له 6 بجو وروسته دلته یو عجیبه شانته څه پیښیږي. ټول خلک په سپورتي تمریناتو بوخت شي او داسې ښکاري چې ټول ښار د المپیک لوبو ته تیاری نیسي. موږ سپورت کوو ځکه وجود ته مو ګټه لري. مغز او فکر مو له هغو ټولو کارونو او بوختیاوو چې په پوهنتون کې یې لرو آزادوي. موږ ټول هغه توکي لرو چې اړتیا ورته لرو او شاوخوا داسې خلک لرو چې هڅوي مو. د لکونش سمندر غاړه د سپورت او بدني روزنې مینوالو د راغونډېدو په ځای اوښتي او دا ټول د هغه کس د هلو ځلو پایله ده چې د 10 کلونو راپدې خوا دلته ورزش کولو ته راځي. زه په 1981 او 82 کال کې دلته د ځغاستې لپاره راتلم. خلکو به راته کتل او له ما نه به یې غوښتنه کوله چې ورسره ورزش وکړم. ما به ورته وویل چې هو، ما له یوې وړې ډلې پیل وکړ او وروسته به بیا خلکو ویل چې یو کس چې مبکي نومیږي ډېر ښه روزونکی دی او باید ملاتړ یې وکړو. نو له همدې شیبې هر څه پیل شول. په همدې دلیل د ټولنې له هرې برخې وګړي او ان هغه کسان چې سیاستوال دي د سمندر غاړې ته راځي. زه داسې ویلی شم چې د عبدو دیوف له ولسمشرۍ را په دې خوا ټول مخکښ سیاستوال لکه عثمان تنور دیینګ، ممدو دیوپ هم دلته راتلل، حتی هغه مهال کله چې عبداللهی وادي ولسمشر و. اوسنی ولسمشر مکی سال په پرله پسې ډول دلته راتلو. ورزش د خلکو سره د پیژندګلوۍ او خبرو اترو یوه لاره هم ده او همدا و چې مباکي د لومړي ځل لپاره د خپل راتلونکي میرمنې سره هم دلته ولیدل. هغه به دلته راتله او را سره یې ښه چلند کاوه. وروسته مو فکر وکړ چې دواړو ترمنځ د اړیکې څرک تر سترګو کیږي او که رښتیا ووایم ورسره په واده کولو پښیمانه نه یم. د سیند پر غاړه منډې ځغاسته اسانه نه ده، خو له دې نه د بدن د ټولو غړو د روزنې لپاره بله ښه لار نشته. تاسو کولی شئ چې د هر ډول سپورت لکه ځغاستې، فوټبال او جمناستیکي لوبو د ترسره کولو لپاره دلته راشئ او وړیا روزنه نړۍ په یوه ښه برخه کې ترلاسه کړئ. سینګال پلازمینه ډاکار کې د خلکو هوډ خبرونه مو همدلته ورسره پای ته رسېږي. غواړئ ویې ګورئ زموږ په روپاڼه یې موندلی شي بي بي سي پښتو ټیک کام ته ورتلی شئ. نو د خبرونه همدلته پای ته رسېږي. بله مو سبا ده تر هغه مو لوی څښتن مال ښه او نیکمرغه وخت.